السلام علیکم. زه عبید الله حسام یم. الله تعالی په قران کریم کې هر انسان ته نه نصيحتونه لري. داسې نصيحتونه ک انسان په خپل ژوند کې عملي کړي د به هیڅ کله لستونزو سره مخ نشي. یو بریالي انسان بوي او له خلکو سره په تعامل کې به ډیر زیات کامیاب او بریالي وي او هیڅوک به له د کرکونه کړي. ټول به د مینوال وي. په حجرات سورت کې الله تعالی فرمای فتبینوا فاصلحوا واقسطوا ولا تلمزوا ولا تنابزوا اجتنبوا كثيرا من الظن ولا تجسسوا ولا يغتب. دغه ټول نصيحتونه د حجرات په سورت کې دي. الله تعالی فرمای ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وای کله چې یو فاسق تاسو ته خبر راوړي مخکې لدی چې دغه خبره ومني یا حکم پر وکړي لومړی پلټنه وکړي. دا سینه چې حکم وکړي یا دغه پریکړه باندې عمل وکړي خو بیا وروسته تاسو په خیمانه شئ. په دویم نصيحت کې الله تعالی فرمایي فاصلحوا روغه جوړه وکړي. انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم. مؤمنان سره ورونه دي د دوی په منځ کې تل روغه جوړه کوي نفاق ما چوي. دریم نصيحت دا ده چې واقسطوا انصاف وکړي ځکه ان الله يحب المقسطين. الله تعالی انصاف کوونکی او عادل کوونکی خوښوي. الله تعالی په څلورم نصيحت کې انسان ته سپارښتنه کوي چې لا يسخر ملنډ مو وهي په هیڅ چا باندې ملنډ مو وهي. د انسانانو په عیوب باندې یا د انسانانو په عیبونو باندې ملنډ مو وهي ځکه دا هر څوک چې تاسو یې ویني الله تعالی پیدا کړی دی. پنځم نصيحت ولا تلمزوا د نورو خلکو عیبونه ملټوي. شپږم نصيحت ولا تنابزوا په بیلا بیل نومونو خلک ما یادوي لکه ای غټ سریا ای شین سریا ای کدو او داسې هغه نور نومونه چې انسانان یې پاوریدو خپکیږي. الله تعالی ترې مونږ او تاسو منع کوي او وایي چې ولا تنابزوا بالالقاب په بدو القاب خلق ما یادوي. وم نصيحت چې الله تعالی انسان ته کوي اجتنبوا كثيرا من الظن لا ډیرو ګمانونو ځان ساتي ځکه الله تعالی وایي چې ان بعد الظن اثم. ځینې ګمانونه داسې دي چې ګناوي ګناه لري دغه څه ګمان کول. اتم نصيحت کې الله تعالی انسان ته سپارښتنه کوي چې ولا تجسسوا تجسس مکوئ په هر څه کې پلټنه مکوئ. د خلکو پټ مسائل مراس پړئ خلکو ته غوږ منیسئ. نهم نصيحت او یا نهم سپارښتنه تر ټولو خطرناک کار ولا يغتب بعضكم بعضا. ځینې له تاسو د ځینو نورو غیبت مکوئ. دا خطرناکه ګناه ده او الله تعالی له ډیرو بد څه سره تشبیه کړی د کار دی. ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. آیا په تاسو کې داسې څوک شته چې د خپل مړ شوي ورور مرداره غوښه وخوري؟ طبیعي ده چې تاسو ترې کرکه کوئ. دغه نصيحتونه زده کړئ په خپل ژوند کې عملي کړئ. هیڅ کله به په ټولنیزو چارو کې او د ژوند په امورو کې پښیمانه نشئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.